عزیزانو دا د فرعون کمالو، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای امزان تاوئے، دنیا ورته سجدے موکڑے، دا کمالو. اس تو گورا چه اللہ د زوال اسباب ورته په کمی طریقے جوړ پدے سڑے پوئیگیم نا د زوال اسباب پدا سے طریقہ سڑی تا جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د تپتم نه لګي، کور کې اور ورته ولګي او د تپتم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تبعیو شي او د تپتم. دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص داسې لا څوک چې د خدای نیولې به د خدای نه خلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو موسی علیہ السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پریخو بل ملک تلا، هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه ای بغړې او چیلې سرولې، کوئی ته بچرالی ګډو چیلو لبه او بور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کسو رئیستا. موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکر وست، اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکر وستا، ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکر وست، ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري، د یو پیغمبر قوت چې ده د سلويختو پهلوانانو عمرې. عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان، سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمره په دې ملک داسې خلقم تیر شوي دي چې هغه دا به چې پیغمبر ته د ډیرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 400 نه زیات نشته، مونږ ته 400 خزي جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته کده قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 خزي رواوي، 1400 او الته خیال د قوای شهوانی نو پیغمبر ته د زیات او خزو اجازت په دی وجهو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د خزو په ذریعہ خزو ترسي، نو پیغمبر ته به د ډیرو خزو ضرورت زکاو چې دا خزي به مبلغین وي او د خزو ته به د خدای دین رسول. الته د قوای شهوانی خیال نو کینی یو پیغمبر ته بیا 1400 خزي پکار، تا ته 400 خزي روا دي نو ته خو 400 پورا کا کبیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا د پاره خبره جوړی. د پاکستان کې دا یوس میخه څوک نشي ساتل، دا پاکستاني میخه دا یوس څوک نشي ساتل، تاسو خپلار به 400 خزي وساتئ. تاسو دا جمعات کې چې ناستي په ایمان وای 400 خزو شوق هم شته وای 400 کولې شي یو نه شي ټینګول
لکه ناګویا نه اس پچی یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نوځي بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نوځي خدای چې کوم تقسیم کړي دی هغه ډېر الله ته پتا وا چې ته د یو نه د دوه قابلم نه تا هم سلور روا دي خو شرط ور سره لګولې وان خفتم الا تعدلوا نو فواحده کدا يردي چې تب عدل نشي کوله انصاف بنشي کوله پارشي کې به مساوات پارشي کپارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحده بیا به یو کې بیا به دویمم نه تاسو پوه شئ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاثا ورباع دعا درې سلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا کتا سو یریدای چې عدل بونک نو فواحد یا به یو ډېر خزو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور تلا هغه ولا د شاتو شربت نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې د راشي نو ورته بووي چې مونږ له خو ستا د خلینه د مغافیرو بوی راځي په دې چل بدله زورونه ورکو چې د بلی بیبي کرته ولی تله چې د راغه ورته اجدو منک ريح المغافير مونږ خدانه د مغافیر بوی بیا مومو حضور علیہ السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي سکلی او نه می خورلې دي ما خو د شاتو شربت رضا په ما د حرامي چې دا شی به بیا نه خزو دلاس قران ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرامه خدای بند دا خو دې خزو طبيعت خزو فطرت داده حضرت عائشہ کور کې پروت ته او نیمه شپه کې پاسه جنت البقیع مقبره تلاړو درې ځله دعاو درې ځله ادیره تلاړو دعا وکړه او درې ځله دعاو اوس باز خلق پاکستان دے عرب بلا پاکستان دوا دلتا کوا و ملتمه کوا و پلانے دعا ہر وقت کوا 24 گھنٹے دا خلا پا جڑا لرا خدای تا واز لرا او خدای تا سوالو نکوا خدای تا زاری کری ہر وقت دعا کوا یا وقت پا 24 گھنٹوں کے دا سی نشتا چے آغا دا دعا نا منی شریعت پکې منع کوي یو وخت داسې او کچاوي دې سټ نه نیسو د مرغې غوندې ته دا سټ تاوي پاکستان کې ډېرې فتنې دي او یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي واه خکار پیغمبر کله جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي بدر کې ولاړ دے دا دار په شکال میاشتا د روزې میاشتا روزه یې نیولې دا جنگم کوي او دعا چې پروردګار کته غواړي چې د زمکه د پاسا ستا نامه اغستو والا پاتې نشینو دادري 114 کسان ټول شهیدان کا او کده زمکه د پاسا خپل نامه اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکا بدر میدان اوس میاش دو کیږي چې ما ولیدو هغه زمي ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا سورې نشتا کانی شګي غیر چاپیر غرونا او دار په شکال میاش ته په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو قجوره په دوه کسه خړلې دا روزای دی دعا دا سی دعا بے استاو زما غندی دعا بے کولا تاو ما غندی دا سی دعا بے کولا محدثین وائی چه لا سونا بے دمرا اچات کرے چه دا ترخونو سپینواله بے پا دی لستونی کی احکارا تاسو دا سی دعا چرے کردی دا پا ایمان تاسو خدای تاجت نیشتا
کاملیان مو دی د خدای په قهر اخته کومګ یو لا د خدای په قهر اخته حاجت نشته پیغمبر حاجتو د ټول کائنات غم په سر او داسې به زما دي ځانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې کې همت راغی چې ترسوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړي زه وګورم الا بابا تبه کې او تبه راکې دا شیطانت مکو باباګان چاله سور کول نشي ا محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی په دې خبره پوهیږئ ورکول د باباګانو کار نه دی باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا پادیره ورغه ا محتاج دي دې ته چې ته په دعا علماء لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې ویلا نو سلويخت ورځې دا غادیره نه عذاب اوچت هغه مقبره سلويخت ورځې عذاب نه یو آیات کرسی دي چې پکې وای نو په ادیره ورله سنه قرآن پکې وایا نو هغه نه ډیره फायदा اوس چې بل ته خیر ورسه خو الله غا خیر ستاجو لای کیا چیز ہے یا لمراغ نو هغه د پنجابیانو کار مکوي چې چرګ زیارت ته وړي چې بابا کوکړ غنته پتر دے کوکړ غنته پتر دے چرګ مې راوړې دے او زوی راکړه دې په بدل زامن مامن او لونی مونی دا ورکول د خدای کار دی دا د بنی آدمو کار نه دی دا د زیارتونو کار دی او سبیله خبره ده چې زمون په بالا ماڼه کې دا سه خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکی غاړه تا چولی او ګلونه په غاړه کې چولی په دې سړک روانو غړس دې غړس دې غړا څه چل دی د بابا ډوله روان پټا پوړاند شي او پټا پټي خبرګو کې نه باباګانو ته د ډولې څه ضرورت ته کډولې په ژوند کې ځان لا جوړ کړي خو په قبر کې به کې سوري او په کې بغرزي او که دنیا کې ځان له د ډولې اسباب نه کړي نو د دنیا ډولې هغه ته قبر ته ورنه نه استېش دا د کوچیانو کار دی ایو کوچې بل کوچی ته وي چې پته خان اورور هغه چې چې کعبه د خدای بخلې وینو اوس به ورته ناس جمع او سخته یخنی و سخته یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خوینو ځکه چې یخنی دا ډېره چې پته خان اورور چې وی کعبه د خدای بخلې وینو اوس به ورته ناس ګرمېږي به هغه چې ګینه دا اور بال تمی او دا غبي وقوف قوم دې بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالای څه مطلب دی د زیارت اورس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې اورس کیږي دا زمونږ د بالا مانه د لپنګانی کوي نو یو شپه د نکریزوي او خزراشي صاحب شمع ممي په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ترست په قبر په دې خپل باندې نکریزو تپی وې دا د بابا نکریزو او دا تاسو ما باندې سنداګان ور سره ای داغه د بدبخت بی پدر زامن دی او د بی پدر اولاد داغه بی پدر قوم دی د دین مور معلومه دا او نه پلار معلومه وای خبر چې دا د خسکی اگونه پیدا دي کدا څه بلا قوم بالکل د سړی زامن نه دی او نه په خبره خار نه یو ډالای راځي غنجی ځان سره پیدا کړي جمعه پشپه چې پیدا شي هغه مغنجی شي اغنجی دی وغنجی کم سید کی چې د پیغمبر یو ټیډی پیسې نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساډا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساډے دادے داڑھی کدو منائی دی شکل تمو ګورئ په غوګونو کې به د سرو زرو مندرې چولی پیغمبر ویلی دي در سړی ته سرو زر استعمالول حرام دي نکي ویلی دي حرام دي دوی به د سرو مندرې په غاړه کې چا به دومره غادغه چولې جمکای ون دومره وګدبه او دا تاو ما غوندې خرچی کن سید ته اگر هغه کې چې دا لاچ سید په 400 بستر کې سری راوتی سوچا سید دې سترګو ته وګوره تکي سي
دا زمون خلقو ایمانونه دي، دا زمون خلقو دي. نو زمون دې کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلېږي، په مونږ به قهر نه نازلېږي، چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هیڅ نه پوهېږو. خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی، مونږ هغې پسې. یو قچر راپاڅېدو چې دا شی دی، مونږ هغې پسې. نو مونږ به تباه کېږو نه، غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېدم، ما خو یو شعر د جمعې مونځ ته راځې که نه وی چې ما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. ډاکټر یې نه بزولي دو وی تا ته خو د عشق بیماري ده، دې نه توبه وباسه نو جوړېږي. وی دې نه خو والله که توبه وباسم خدای دې نورم دا مرض زیات کړه. نو یار ته وایي ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. دې نه نور غرق شي زیات په خبره، مونږ چې دې نه زیات غرق زمونږ حال وګوره. ټیکسونه زه وایم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ، د هغه ورځې انتظار وکړه، د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې نه نږدې ورځې ټیکس به در باندې لګي، د هغه ورځې انتظار. دا ټول زمونږ اعمال د ټیکس په شکل، د وی سی آر په شکل، د ټي وي په شکل. مونږه د بټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی و دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ، نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم. نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه، ته خو مولای بیړه دې غرقه شه، کور دې د میردین جومات شه، ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم. مونږ چغې جوړې چې چغې م جوړې کړې، اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑه روپۍ لګېدي، 18. نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي. د یو ملا زوی و هلکانو سره په ښکار ووتو، چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو، چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه اوسۍ موسۍ پیدا نه شوه، ګیدړ دې دا خو مردار دی. ویل څوک وایي چې مردار دی؟ د ملا زوی زه یم، مفتیان تاسو ځان نه جوړ کړئ، زه وایم چې حلال. ډېره ښه ده چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی؟ هغې وایي چې نه مردار دی. کون آخنے کې ګیدړ حلال دی؟ مردار دی. څوک وایي چې حلال دی؟ وایي چې جی نور جمال آخنے کې ګیدړ حلال دی. استا زوی نور جمال وایي چې حلال دی. اچھا نور جمال آخنے؟ ٹھہرو پھر میں کتاب دیکھا ورګه چې زه کتاب وګورم. کتاب راغسته دی، هغه ټول هلکان داسې ورته لاندې ناست، ده اوس کتاب لاس کې نیولی دی او ورته وایي چې سنو بھائی سنو، کتاب دا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال، جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. نور جمال چې چرته یې هلته ګیدړان میدړان ټول حلال دي. دیکھو وګورئ چې صدر پاکستان د کوم ټي وي سټیشن افتتاح وکړي، هغه مبارک بیا بالکل روا دي. د هغې کتل سینماګانې بالکل روا دي، ځکه چې په هغې باندې 15 روپۍ ټیکټ دی، نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس دی.
خیال راغی 5 روپۍ د بایسکوپ ټیکټ دی نو 2.5 په د حکومت ټیکس دی نو چې دله ټیکس ورکې نو سینما هم روا شو دا وی سی آر ځکه حرام دی دوی ورپسې لږ ګرځي راګرځي چې دوی له په ټیکس نه دی ورکړی تو اوس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس په ورکې بیا وی سی آر هم روا دی په دې خبره پوهېږئ دغه شریعت چې دا دوی کم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي دا دی را روان دی او هغه دی راغی اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم باریو او نظریه نم باریو نظریه پاکستان نم مونږ باریو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي نمازي ځانو دوی لا چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه مولا کار دی درته مې قصه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاق او استاد له 3 ورځې سار دا پنن بای چې په خیر وغنه دایره په سلورم ورځ ورته چې جدا سه خزه ته مې په غوسه کې هم او بس پزان پوي نشم یو 2-3 مې ورته وې ښا وې بس ته یو 2 ورځې نورم زرا ځکه مطلب دا چې دا روغنه به خړې را خړې ورته چې داس چل دے چې گل نو گول مگول رکھسی ہیں اور کسی نو کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالم اور تجا راتی جا کے تو اپنی رن نو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ وہی ہاں نو تو ورتے چې منه بھی تنو قبول کی تو ہے بس نکاح موشی اور نور مليانو نہ وی چې بجلیګر مولا نے مولا کولو منه پوښه هغه خو وی چې نکی وی چې او بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک نہ جاوی اور تباہ کر چھوڑ دیا تے منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تے میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر کے نو عزیزہ معاملہ ٹولا گول مول دا خیال درا گئے چے دوی خوشحالی اغار سے بیارا واجی او چے دوی خپائی ارچ حرام علاقہ کے تاندار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کتاندار نے دی اجازت نہیں اغستے گڈمانه شي ګډول په خوا به حلال او حرام د خدای او د رسول په لاس کې حلال او حرام به قرآن او حدیث کول اوس حلال او حرام د انتظامیه لاس کې دي اجازت والا حلال اجازت دی نه اغسته حرام په دې خبره پوهیږئ زما عزیزانو دې طرف نه خدا توقع مکوي چې د نظام به پتا سوراشي چې تاسو اصلاح وشي دا طرف ته خو خوبم مګورئ ځکه چې دا خلق دی نهر او نهر سره چې دی هغه د خپل خېټې په غم کې وي هغه سره د بل شي غم نه کوي یو سړی وګي نوږي سره د بل د خېټې غم نه سوا د خپل خېټې دا غریبان نهر دي نو د دوی ځان له خېټې نه ډکېږي دوی ملک او قوم څه کوي قوم له څه سوچ پکار دی چې دا مونږ په څه بلو سر یو مونږ ته څه سوچ پکار مونږ ته د خپلې زندګۍ جوړولو څه اسباب اختیارول پکار دي زما عزیزان روجه ده اوږد تقریرونه پکارم نه دي چې زه درته وکړم خو هره شپه چې سملی سوچ کوه چې دا زه څه له پیدا یم او زه کوم څه زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی دا زه یې مشر کړی ولې په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نه اشنایانو نه محلې نه علاقې نه اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جومات ته چا کې چې تاسو ناست دي د جمعې لمونځ په دې کې حافظ ولاړ دی قرآن ختم زما زوی دی هلته خپلې تراویح چې وکړي بیا دلته راځي د حافظ پسې
سو رکعاتو کې تلاوت و بیګا راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلق تخته تاسو سوای چې د دې محله خلق چې پچا کې دا جمعات او څوک پکې وغځيږي نو مونږه صاحب دغه قران ورپسې بیا په قبرونو وایو او دغه قران ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جمعات دا حافظان چې چا قران وي او دوی ژوندۍ دي او ته و تخته کنه جی دا حافظ بیا کور ته بوزي چې راشه اوس د پسې دا درې سپاره وایي چې دیو بکړي تاسو په دا زاړی ایمان وایي چې په دې قران به دوی بکړي اخر دومره خو خدای عقل درکړي دی دا قران بتاته وي چې مولا خلق دې دانا او خېجا پرون ته ولاړ وي پروجو کې د پکیلان دې در پسې نیمه غنټه قران اورېدو ته نشو درې دې اوس تما د پسې شپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لګي چاله دار اخلاصي په دې قران به دا قوم راخلاصي د ختم پښپا بیا شیطانت لټول جمعه ډکی پولای وی او چای وی او شیرینی لاله اله په قران دا د مالګه په دم کا اله صاحب دا چینی په دم کا اله دا پلانې په دم کا په دمونو ممونو نکیږي تور خړم یو صا په دمونو نکیږي په جون راشي د قران ته ودرېږي د خدای په قهر اخته ای د خدای تبا کړی ای خدای غر کړی ای خدای شرمولی ای نور بم شرمای په جون ورته ودرېږي د خدای کلام واوري خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړې بم کړ دغه خدای فرعون غند لعین رونیو دا قصه به مخ کې راځي ان شاء الله فرعون غند چې رونیو بیا چې خلاصول نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت با سجده ورته لګول او خدای ورته وی او بوله حکم کو په بو رونیو هغه فرعون بیا چې خلاصول نه شو چې یو ځل د خدای رونی سي په خدای مې د قسمی چې نه دی بیا مور خلاص کی نه دی بیا پلار خلاص کی نه دی بیا زوی خلاص کی نه دی رور خلاص کی نه دی دوست خلاص کی نه دی علاقه خلاص دغه سهار جمعات کې چې ګورئ رومبای دو درېش په ګرمه ګرمۍ وا او صاحب اوس خلک تختی دا فصلی مرزان چي دي دا د بټیارای زامن دا د بټیارای زامن قران نه تختی تراو نه تختی منزونو نه تختی تا قوم او خورز لا باز پکې راشي مولانا صاحب تاسو نوې دا وګوره سال دې دا ټیپر ګان ډېر شکر دې چینی ګرام ډېر خکار ته دې ځان ته هم وګورل دا خو الله دې عذاب دا ښکار نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والو زی عذاب کله صاحب د مجسټریټ په شکل کی عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کی عذاب کله صاحب د کچرو په شکل کی عذاب کله د ټیکس په شکل کی کنه جی تا شکلونه دي مختلف د عذابونو او استاد اعمالو شامت ته مختلف شکل کې بعضی وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه غیر شه د بلې ګناه ده او دا من درته مونږه از خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یره ظلم قسم دې پخ دی کدا لریش او د په ځای بل هغه د موګي والا رانغه نو زمانه دا ګیره کړه چې سو پر د دې قوم حال کې کوم قوم چې خپل حال په خپل نه بدل کړي د برن نه بدلی لاندې نه خپل حال بدلې نو اله به حال بدلی برن نه بدلی په دې 35 کال کې خطا سوې چې موږ وایو جدالت ختم دغه نموي چې اله کلمې وایو پلانې کې کلمې لاندې تاسو سال